ما با این گزارش در ختم بخش دری برنامه این ساعت رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. د امریکا غږ اشنا تلویزیون ته ښه راغله. سلامونه مې ومنئ. نن دوشنبې د عقرب یا لړم میاشتې 26مه نیټه ده. زه ښایسته سعادت الله یم او د واشنګټن څخه د افغانستان کورني او نړیوال خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د نن ماښام په خپرونه کې به د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ د کابل د نوې ولایتي شورا د کار د پیل او د پاتې راغلو کاندیدانو د احتجاج په هکله هم واورئ، او که وخت پاتې شو نو د ورزشي پیښو لنډیز هم مه هېروئ. د خپرونې لومړي مطلب ته راځو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان او پاکستان په دوه اړخیز تجارتي ترجیحي تړون کار کوي او په یوه نیمه میاشت کې دننه به پاکستان یوه مسوده د دوه اړخیز تجارت لپاره چمتو کړي او د عملي کېدو دپاره به یې ګام واخیستل شي. دمګړی افغانستان او پاکستان خپلې سوداګریزې اړیکې د جنوبي اسیا د آزاد ساحې د تجارت د موافقتنامې پر بنسټ پرمخ وړي، خو پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني په سفر کې د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارتي تړون مسله یاده شوې ده. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواري په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د سوداګرۍ په برخه کې به داسې یو تړون زیاتي اسانتیاوې رامنځته کړي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي مزمل شینواري پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني سفر له لاسته راوړنو نه ډک وګاڼه. نرمخ ډیر راغلی ولی بیا هم منګه د هر یو کار دپاره وخت مشخص کړی دی چې دومره وخت کې باید دا کار وشي. نو دې دپاره چې منګه یو میاشت کې دا جلسه د افریقا ونیوله، یوازینی هدف دا دی چې منګه وګورو چې آیا په دې څه وعدې چې شوي دي په دې یو میاشت کې په هغې څومره کار شوی دی. مزمل شینواري ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت قرارداد یعنی آبتا باندې به هم له سره غور وشي. هغه ویل چې دغه تړون به درې اړخیز او یا هم څلور اړخیز شي او تاجکستان وړاندیز کړی چې په دغه تړون کې ورشامل شي، خو افغانستان لا هم ټینګار کوي چې هند هم پکې ګډون وکړي. بل لور ته د سوداګرۍ او صنایعو اتاق چارواکي هم د ترانزیت په برخه کې د پاکستان د صادقانه او عملي ګامونو د اخیستو تمه لري. دغه مجلس یا دغه تفاهمنامه د افغانستان پر ډیرو اړخو باندې تاثیر کوي. لومړی د افغانستان پر صادراتو باندې ډیر مثبت تاثیر لري. موږ به وکولی شو چې خپل صادرات په ډیر اساني سره د دنیا هر ملک ته چې موږ وغواړو په ډیر اساني سره ورسوو. زموږ بعضې توکي اجناس دي تاسو ګورئ اوس د پاکستان په نامه ځایونو صادریږي. د سوداګرۍ او صنایعو اتاق له افغان حکومت نه هم غواړي چې له پاکستان سره توافقات تعقیب کړي او د پخوا په څېر داسې ونه شي چې پاکستان به توافقات کول خو عملي کول به یې نه. د همدې مسلې په تړاو قدرمنو لیدونکو پاکستان ته به د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د سفر پر څرنګوالي د نړیوالو اړیکو د کارپوهانو نظر هم تاسو سره شریکو. په دې صاحب نظرانو کې یو هم په واشنګټن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ لوړ رتبه څېړونکی الکس وطنخوا شامل دی چې نن موږ سره په خپرونه کې د همدې مسلې په اړه د خبرو په موخه مل دی. دوی ته ستړي مه شي، وایو په خیر راغلی وطنخوا صاحب، خوشحاله اوسئ چې موږ سره مو په خپرونه کې برخه واخیسته. زما لومړی پوښتنه د دغه نوي تجارتي تړون په اړه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به لاسلیک شي. دا څومره ارزښت لري په خاصه توګه کله چې د امنیت مسلې ته راشو په سیمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ؟ I think any steps that brings these two countries together in political, security or economic, as in this case, is good news for Afghan-Pakistan relations. The fact is, since Pakistan was created in 1947, Afghanistan and Pakistan have had an extremely difficult relationship. By making one another stakeholders in one another's well-being, and instead of having this zero-sum game, I think Pakistan and Afghanistan can move towards the direction of normalization of relations. Because despite this trip, the fact is relations are extremely difficult still, and they have a lot still to do. Were there any other outcomes from Ghani's trip to Pakistan that could ensure greater security and better relations?
شریف اوس په واشنگټن کې دی چې د جنرال مارټن ډیمسي سره Pakistan's Army Chief General Sharif is in Washington to discuss defense issues. During meetings, might the U.S. put pressure on Pakistan to cooperate with Afghanistan? I think, look, in this town in Washington, D.C., people appreciate that Pakistan is only going to be as helpful as it wants to be in Afghanistan. And people in America, certainly this Obama administration has known that Pakistan sometimes plays a double game. The question is who in Pakistan is supporting the Taliban and other insurgent groups like the Haqqani network. That's the question. The Americans don't have all the answers. The Americans do not have all the answers, and that's a fact of life. But you're right in pointing out, and I'm sure that's part of the conversations when the general is here from Pakistan for a whole week talking to people in CENTCOM and so forth. What they need to do on the Pakistani side is to have, in my view, a serious look inside Pakistan itself. When Pakistan initially supported Taliban 20 years ago, Pakistan was a much more stable country than it is today. Today, the fire that Pakistan started 20 years ago in Afghanistan is starting to burn the Pakistanis themselves. That's the debate they have to have among Pakistanis. And I think that debate has, to be fair to the Pakistanis, has started. There are a lot of people in Pakistan who see this problem, that you cannot contain this violence to Afghanistan. They will spill over, has already spilled over. So they need to start thinking bigger and in newer ways. مسایل به منځ ته راولي. د پاکستان پر رول باندې هم ډېر خبرې کېږي چې د 2014 نه وروسته به د افغانستان د امنیت په برخه کې What will be Pakistan's role in Afghanistan beyond 2014? You know, it depends how Pakistan sees its role. Pakistan historically has wanted to be Afghanistan's big brother. And Pakistan has historically feared that India, that Russia, that Iran will take and be more influential than it is in Afghanistan. And therefore it sees that as a weakness. So it wants to promote its interests at any cost, including supporting the Taliban in the 1990s. The trouble is that hasn't worked. The trouble is the Pakistanis can point to the last 10-15 years and say that doesn't work anymore. And the only alternative, instead of winning alone, Pakistan that is, the alternative to work with Afghanistan's other neighbors, the Central Asian states, Iran, India, Russia and so forth. Again, that's a whole different type of a debate that the Pakistanis need to have. But let me give you one quick example. There is no new talk about a pipeline for bringing natural gas from Turkmenistan through Afghanistan to Pakistan and India. A simple pipeline like that can create goodwill. And these projects like that need to happen more often across the board to bring everyone involved instead of having this mindset of if I win, you lose, if you lose, I win. This is the wrong mindset. بالکل مهم ټکی ته اشاره وکړه د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته As foreign troops draw down in Afghanistan, what can Pakistan do to make sure Afghanistan does not fall back into the hands of regimes like the Taliban or even ISIS? Well, the first thing they need to do is to start working on political trust in Kabul. I don't think the Afghans are taking anything that comes from Pakistan or Iran or anybody else for that matter seriously if they don't trust their intentions. The first thing to do is to build political trust, because once they do that, there's a lot Pakistan can do in terms of helping the Afghans in terms of building up the security forces. ښاغلی وطنخوا صاحب کور مو ودان زحمت مو ویست خوشحاله اوسئ. Thank you very much for having me. د خپرونې بل مطلب ته راځو. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه هغې موافقې ته له بل هر وخت نه زیات سره رانږدې شوي دي. د دغې موافقې په بنسټ به د ایران قابلیت چې اتومي وسلې جوړې کړي زښت ډېر کم شي. د دې موافقې په نتیجه کې به په ایران باندې لګېدلي بندیزونه هم لرې شي چې په منځني ختیځ کې د جګړې او په سیمه کې د حساسیتونو او اندېښنو په له منځه وړلو او هوارولو کې هم مرسته کولی شي. خو ناوړه خبره دا ده چې د دواړو خواو ترمنځ مهم مخالفتونه اوس هم پر ځای پاتې دي او اوس داسې ښکاري چې د نومبر تر 24 پورې یوې ګډې او د ټولو پر رضایت نتیجې ته رسېدل
ناشونی کار دی. دواړه خواو د خبرو د نیټې په پراخولو هوکړه کړې، خو دا بیا د امریکا په کانګرس کې د ایران په وړاندې د مخالفت اور ته لا لمن وهي. بل پلو په داسې حال کې چې پرون د اسلامي دولت د ډلې په لاس د یوه بل امریکایي پیټر کاسک د سرپرې کولو ویډیو خپره شوه. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د ډلې سره د مبارزې په ډګر کې خپل ملاتړ څرګند کړ. دا عمل د امریکا د جمهور رئیس او نورو نړیوالو مشرانو لخوا په کلکه وغندل شو. د دې ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې د یکشنبې په ورځ د پیټر کاسک د سرپرې کولو ویډیو خپره کړله. پیټر کاسک پخوانی امریکایي سرتیری و، خو اوس یې د خیریه کارکوونکي په توګه هلته کار کوي چې تیر کال په سوریه کې د مرستو د ورکولو په مهال ونیول شو. امریکایي چارواکو د هغه د وژلو په هکله غبرګون ښودلی چې زما همکاره برېښنا عمرخیله به په دې اړه تاسو ته رپورټ ولري. وروسته له دې چې امریکایي چارواکو د اسلامي دولت ډلې لخوا د پیټر کاسک او په لسګونو سوري سرتیرو د سرپرې کولو ویډیو وڅېړله، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د کاسک وژل تایید کړل. پیټر کاسک له موږ څخه د یو خالص شیطاني عمل په نتیجه کې واخیستل شو. دا د هغه ترهګرې ډلې کار و چې نړۍ په رښتینې توګه غیر انساني بولي. څو ساعته وروسته له دې نه چې د امریکا حکومت د پیټر کاسک سرپرې کول تایید کړل، د نیویارک مخکښ سناتور چارلز شومر پر کانګرس غږ وکړ چې د جمهور رئیس اوباما د تمویل هغه غوښتنه تصویب کړي چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې پوځي لګښت لوړوي. د اسلامي دولت ډله یو شیطاني عملیات دي. موږ باید هر هغه څه چې مو په توان کې وي وکړو چې د دوی مخه ونیسو. موږ یو ځل بیا ولیدل چې هغوی څه وکړل. امریکایي سناتور ریچارډ دوربن د CNN سره په مرکه کې وویل چې امریکا باید هغو خلکو سره لوجستیکي، روزنیز، استخباراتي او هوایي مرستې وکړي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کوي. جمهور رئیس په دقیق لارې باندې روان دی. هغه د عربو اسلامي هیوادونو او نورو یوه ټلواله راټولوي چې هغوی به د اسلامي دولت ډلې ته په ماتې ورکولو کې مرسته وکړي، خو هغوی باید د هغه سیمې خلک اوسي او د هغه سیمې ملاتړ ورسره وي. د بېلابېلو هیوادونو څخه وي. دا باید یوازې د امریکا عملیات نه بلکې نړیوال عملیات وي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د یکشنبې په ورځ ویل چې د امریکا پوځ د عراق ځواکونو ته د سلا مشورې او روزنې لپاره خپلې هلې ځلې زیاتوي چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې جګړه وکړي. موږ په عراق کې د 4 مرکزونو د پرانیستلو په درشل کې یو. دلته به موږ عراقي پوځ ته سلا مشورې او روزنې ورکړو. د پیټر کاسک مور او پلار ایډ او پاولا کاسک وایي د خپل زوی په وژنې ډیر غمجن دي، خو د هغه په بشري خدماتو ویاړي. هغه خپل ژوند د سوریې د خلکو سره د مینې او د هغوی د درد او رنځ د کمولو لپاره له لاسه ورکړ. هغه د زړه د کومې هیله درلوده چې د هغوی کړاوونه پای ته ورسیږي. د پیټر کاسک په ټاټوبې د امریکا د اندیانا په ایالت کې د یکشنبې په شپه د هغه لپاره د یادونې مراسم جوړ شوي وو. په دې مراسمو کې د پیټر کاسک مور او پلار هم ګډون کړی و. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن. که چیرته جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د مهاجرت په سیستم کې د خپل ژمنې سره سم د جمهور رئیس د صلاحیتونو نه استفاده وکړي او اصلاحات راولي، نو په واشنګټن کې به په دې اونۍ کې غټ سیاسي جنجال هم رامنځته شي. د سپینې ماڼۍ او کانګرس ترمنځ د روانو سیاسي اختلافاتو تفصیل به د خپل همکار سید سلیمان اشنا نه واورو چې د کانګرس د ماڼۍ مخې نه موږ سره مل دی. اشنا صاحب ستړي مشئ، دا حساسیتونه څومره اوس اوج ته رسیدلي؟ مننه ښایسته جانې، تاسو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. په خپل اوج کې به په اصطلاح په درشل کې دي. په امریکا کې دا د مهاجرت په قانون کې اصلاحات اوس جمهور رئیس لکه تاسو چې یاده کړه دې ته مجبور کړی دی چې یو اجرایوي حکم صادر کړي او دا قانون توشیح او تصحیح کړي. مګر جمهوري غوښتونکي بیا په بل فکر کې دي چې که چیرته جمهور رئیس اوباما دا کار کوي دوی به څنګه ځواب ورکوي. اکثریت جمهوري غوښتونکي په دې فکر دي چې د دې کار د مخنیوي لپاره دوی غواړي چې د حکومت راتلونکي بودیجه وځنډوي، چې د هغې خطر به دا دی چې کیدای شي د حکومت اکثره فعالیتونه ټول په ټپه به ودرېږي. بالاخره به په متحده ایالاتو کې د تخمین له مخې د 12 میلیونو هغو مهاجرینو چې په غیر قانوني ډول اوسیږي او په امریکا کې ماشومان زیږېدلي دي برخلیک څنګه کیږي. کلونه کیږي چې کانګرس په دې اړه بحثونه کوي، خو په دې کې پاتې راغلي چې د مهاجرت اړوند اصلاحاتو داسې یوه مسوده جوړه کړي چې د قانون په بڼه د جمهور رئیس لخوا نه توشیح شي. د جون په میاشت کې د ورایه ستړي جمهور رئیس اوباما ویلې نور یې حوصله پای ته رسیږي. زه یوه نوې هڅه پیلوم چې د خپل توان په اندازه د مهاجرت په سیستم کې اصلاح راولم. که چیرته کانګرس خپل کار نشي ترسره کولی، لږ تر لږه موږ خو خپل کار کولی شو. جمهور رئیس دا خبرې تېره اونۍ آسیا ته د روانې
روانېدو په وخت کې تکرار کړې او ویې ویلې که چیرته یې په خپل سر اقدام وکړو جمهوري پلوه غړي دې خپل ځان ملامت وګڼي. زه هر وخت دې ته لیوال یم چې د مهاجرت د ستونزې په اړه په یو قانوني حل مذاکره وکړم او څنګه چې هغوی مسوده تصویب کړي زه به یې ژر تر ژره لاسلیک کړم چې زموږ د مهاجرت سیستم تصحیح شي. د کانګرس د ماڼۍ نه ورته غبرګون سمدستي ورسېدو. که چیرته جمهور رئیس په خپل سر دا کار وکړي موږ به ورسره سخت مقاومت وکړو. دا د حکومت کولو ناسمه طریقه ده. دا خبره په سنا مجلس کې د مطرح جمهوریت پلوه میچ مکونل لخوا هم وشوه. هغه به د جنوري په میاشت کې د اکثریت مشر شي. ما به شاید په ډیره سادهګۍ دا هیله څرګنده کړې وي چې جمهور رئیس به د ټاکنو پایلې خامخا لیدلې وي او دا پریکړه به یې کړې وي چې سیاسي مرکز ته راشي او موږ سره په ګډه کار وکړي. خو د جمهور رئیس د دیموکرات ګوند ځینې غړي وایي که په هر قیمت تمامیږي خو د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو لپاره اجرایوي اقدام تر اوسني روان وضعیت ښه دی. هغه څه چې موږ یې غواړو هغه دا دي چې جمهور رئیس په یو لوی اقدام لاس پورې کړي، په جرأت سره اقدام وکړي، پراخ اصلاحات راولي او ډیر ژر یې وکړي. جمهوری پلوه وایي د مهاجرت د قانون په اړه اجرایوي حکم به د کانګرس او سپینې ماڼۍ ترمنځ د جمهور رئیس په راتلونکي 2 کلنې دوره کې روابط لا پسې خراب کړي. او دا هم هغه تازه خبر چې هم دغه اوس زموږ لاس ته راورسېد. یو جراح ډاکټر چې په سیریلیون کې د ایبولا په ناروغۍ اخته شوی و د امریکا د نبراسکا ایالت په یو روغتون کې له نړۍ سترګې پټې کړې. دغه خبر ته به لږ څه وروسته راشو خو لومړی به ورشو بیرته خپل همکار سید سلیمان اشنا ته چې همدغه اوس بیا هم موږ سره مل دی او د خپلې رپوټ په اړه موږ ته وروستي معلومات وړاندې کړي. داسې ښکاري چې هغوی به مونږ سره نه وي. د خپرونې خبر ته بیا هم دوام ورکوو. یو جراح ډاکټر چې په سیریلیون کې د ایبولا په ناروغۍ اخته شوی د امریکا د نبراسکا ایالت په یو روغتون کې له نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مارټن سالیا د روانې اونۍ په سر کې د افریقا له لویدیځ څخه د نبراسکا ایالت اوماها ښار ته لیږدول شوی و. هغه د امریکا د متحده ایالتونو دایمي اوسیدونکی و چې د سیریلیون هیواد په یو روغتون کې د دندې پر مهال د ایبولا په وژونکې ناروغۍ اخته شو. د امریکا د روغتیايي سرچینو د اعلامیې له مخې ډاکټر مارټن سالیا د ایبولا په تر ټولو پرمختللې بڼې اخته و چې له امله یې د هغه پښتورګي او تنفسي سیستم هم له کاره لوېدلی و. د افغانستان په اړه خبرونو ته به راشو. د کابل د ولایتي شوراګانو وکیلانو نن په رسمي بڼه د تحلیف مراسم پر ځای کړل. د کابل والي وایي چې د ولایتي شوراګانو نوي وکیلانو په رسمي بڼه په خپل کارم پیل وکړ. د کابل والي عبدالجبار تقوا چې د کابل وکیلانو ته یې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لوړه ورکړه وویل چې د ولایتي شوراګانو د وکیلانو مسؤلیت د ټولنې د نیمګړتیاو دپاره کار کول دي چې باید سترګې ترې پټې نه شي. هغه د کابل د وکیلانو څخه وغوښتل چې خپلو مسؤلیتونو ته پام واړوي او له همدې لارې خپل هیواد ته خدمت وکړي. کار شورای ولایتی ما سر از امروز انشاءالله آغاز میشه. زموږ د ولایتي شورا له نن څخه پیلیږي، یعنی د مسؤلیت اخیستو په لور یو ګام مو پورته کړ. هیڅ یوه دولتي څوکۍ د واک ځای نه دی بلکې د خدمت ځای دی. هیچ کرسی و مقام دولتی جای اقتدار و عزت نیست بلکه جای افتخار و خدمت است. په عین وخت کې یو شمېر معترضو نوماندانو چې د امور د ادارې په وړاندې خیمې وهلې وې په اعتراض پیل وکړ او د حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د هغو نیوکو ته د رسیدګۍ دپاره د ځانګړی کمیسیون جوړ کړي چې دوی وروستۍ نتیجې نه مني او وایي دوی به په دې اړه خپل اعتراض ته همدغسې دوام ورکړي. زمونږ دغه تظاهرات او دغه خیمې نن هم موږ نورو ژبو کې خیمې وکړو تر هغه وخته پورې دوام کوي چې اسناد په لاس کې ده. یو مرجع یا یو څوک کوشي چې زمونږ حق ورته ورکړو چې ثابت سي، غیر د هغې یو لحظه م ارامه نه کړو او خپل حق غوښتونکي یو. قدرمنو لیدونکو، د نن سبا تر ټولو تودې او حساسې مسلې ته راځو. د نوي حکومت د کابینې د تشکیل مسله، د تشکیل ځنډ او ځینو احتمالي ستونزو خبرې هم روانې دي. رسنۍ بحثونه کوي چې ولې دا کابینه چې د تشکیل لپاره ورته 45 ورځې ټاکل شوې تر اوسه نه ده
جوړه شوې. آیا دا ځنډ د ویش پر څرنګوالي باندې د مخالفت له کبله رامنځته شوي او که ورته غوره اشخاص تر اوسه نه دي موندل شوي؟ د دې پوښتنو د ځواب دپاره موږ سره لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه نبي مستحق صاحب مل دی د کابل په استودیو کې. ورته ښه راغلاست وایو. مستحق صاحب ستړي مه شئ، ډېره مننه چې تاسو زموږ دا بلنه ومنله. ټاکل شوې وه چې 45 ورځې هم تېرې شوې. د کابینې د تشکیل د ځنډ اصلي علت څه دی؟ آیا په رښتیا دا ځنډ د دواړو خواو په منځ کې د مخالفتونو سرچینه او نتیجه ده؟ جانې سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. رښتیا سره هم چې هغه 45 ورځو کې چې باید کابینه جوړه شوې وای جوړه نه شوه. دلیل یې هم دا ده چې په هغه درې فقره‌ایي توافقنامه باندې چې یوه ضمیمه هم ورسره وه دواړه خواوې په مختلف رقم سره لولي. په هغه کې لیکل شوي دي چې مقرره او معزوله به ټول جمهور رئیس کوي او اجرایی رئیس به مشوره ورکوي. اوس داسې معلومیږي چې اجرایی رئیس غواړي چې 50% په حکومت کې برخه ولري. په ټولو برخو د حکومت کې دی غواړي چې 50% برخه ولري. زما بله پوښتنه هم په همدې اړه وه. بله، په ویش د مخالفتونو له کبله د وزارتونو پر ویش دا مشکل رامنځته شوی که د ویش څرنګوالی هم یو څه مهم دی؟ که تاسو یې تشریح کړئ قدرمنو لیدونکو ته. ځینې وایي چې ډېر مهم وزارتونه باید سره وویشل شي، خو ځینې نور بیا وایي چې ټول یعنی ټول د حکومت ټول ادارې وزارتونه سفارتونه باید 50-50 سره په غوټ منځ کې وویشل شوي. اصلا جان کری چې دلته راغلو هغه نظریه ورکړه چې باید د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم ته یو امنیتي وزارت او یو هم اقتصادي وزارت ورکړل شي. د نورو باندې ویل چې تاسو په خپل منځ کې موافقه وکړئ. له هغه نه وروسته دغه موافقتنامه د درې فقره‌ایي موافقتنامه په دې باندې موافقه وشوله. اوس تنها وزیران نه دي بلکې دوی غواړي چې 50% سفیرانو کې هم نیمایي دوی وټاکي، 50% والیان هم وټاکي، 50% حتی د سنا د مجلس هغه 40 نفر یا 2 نفر چې رئیس جمهور انتصابوي و نیمایي هغوی هم دوی ته. دا په موافقتنامه کې نشته. دا د دې ټولو خبرونه داسې معلومیږي لکه چې په یو مملکت کې 2 رئیس جمهوران وي. حال دا ده چې 4-6 میاشتې د انتخاباتو ځنډ وکړو او 200 نفر خارجیان راوستل چې دغه رای وشمیري او جمهور رئیس اشرف غنی د 55% نه هم زیات رای یوړي. صلاحیت باید رئیس جمهور سره وي. بله، د کابینې د جوړېدو لپاره ټاکل شوي ځانګړي کمیسیون څه وکړل او وړاندیزونه ستاسې په نظر په دې حساس وخت کې څومره ګټور ثابتېدای شي د دغې معضلې د حل لپاره؟ یو کمیسیون چې 15 نفره د دواړو خواوو وو، 10 نفره دوی تقریبا یوه میاشت په دې موضوع باندې خبرې وکړي او هغه څه چې دوی په موافقتنامه کې لیکلي دي په هغه باندې موافقې ته ونه رسېدل. نو بیرته دواړه خواوې راغلې خپلو مشرانو ته او اوس خبره د دواړو مشرانو سره ده چې هغوی باید سره کینی او په دې باندې موافقه وکړي چې صلاحیت د چا ده، څوک ملت ته مسؤل ده. یو بل ټکی باید دغه موضوع واضح شي. خلک غواړي پوه شي چې جمهور رئیس غني وایي د کابینې څوکۍ به د تخصص او شایسته سالارۍ پر بنسټ اهل کار ته وسپارل شي چې دا مسله بیا د حکومت په جوړښت کې د پخوانیو ګوندي مشرانو ځای ورتنګوي. دوی ته به د واک نه د لاس په سر کېدو قناعت څنګه ورکړ شي؟ جمهور رئیس به دا کار څنګه وکړای شي؟ جمهور رئیس ویلي دي چې هر چا چې د کرزي په حکومت کې یوه ورځ د وزیر یا د والی په صفت سره کار کړی په دې کابینه کې به ځای نه لري. دا کابینه به د نخبگانو نه وي، د ډیرو رسیدلو خلکو نه به وي، داسې نفر به وي چې افغانستان ته یې خدمت کړی ده، د خدمت و سابقه لري، لاسونه یې په وینو سره نه وي، په رشوت او په اختلاس کې لاس ونه لري او په لوړه درجه تحصیل ولري
په لوړه درجه تحصیل کې به په خپل مسلک کې مقرریږي دغه معیارونه دي چې په دې باندې هم مشکلات وو لیکن بل اخره د قبول شوي دي. بله مستاق صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو کور مو ودان زحمت مو ایست موږ سره مو برخه واخیسته تاسو سره به بیا هم خبرو ته دوام ورکو په راتلونکو خپرونو کې. د خپرونې پوښتنې او ستاسو ځوابونو ته به راشو که څه هم چې اجرایي رئیس عبدالله د جمهور رئیس غني سره د مخالفت موجودیت مسله هم رد کړې ده. تاسو د کابینې د تشکیل په تړاو د ځنډ اصلي علت څه ګڼئ؟ زیات شمېر دوستانو نظر شریک کړی. کریم زهیر صاحب د پکتیا نه وایي زما په نظر اختلافات حتمي شته دي که اختلاف نه وای نو دومره به دا مسله ځنډېدلې هم نه وای. انجینیر محمد رحیم د کابل څخه وایي د اختلاف لوی عامل د جهادي رهبرانو نشتون دی چې ځینې غواړي او ځینې یې نه. نصیب الله هجران د پکتیا نه وایي 6 میاشتې په ټاکنو ولګولې او اوس به بیا څو نورې میاشتې په کابینې تېرې کړي. تاسو ټولو څخه مننه کوو. کور مو ودان د پروګرام نه پس به موږ پخپله هم تاسو سره د نیم ساعت دپاره په خبرو اترو لګیا اوسو. د امریکا غږ اشنا تلویزیون د فیسبوک پته یاداشت کړئ www.facebook.com/VOA TV اشنا. د خپرونې بل مطلب د جاپان اقتصاد په ناڅاپي توګه د کال په دریمه ربع کې د جدي کړکېچ سره مخ شوی چې له دې سره دا په قطعي توګه معلومه شوې چې د جاپان صدراعظم ښاغلی شینزو آبې به د خرڅلاو او رانیولو په برخه کې هغه مالیه چې د خلکو ترمنځ خورا بد شهرت هم لري وځنډوي او د خپل معین وخت نه 2 کاله مخکې به د عاجلو ټاکنو غږ وکړي. د جاپان دپاره دا ناوړه خبر 2 کاله وروسته له هغې خپریږي چې ښاغلی شینزو آبې د نوې دندې لوړه پر ځای کړې وه. د دې نوي خبر په خپرېدو د توکیو د اسعارو نرخونه یو ناڅاپي 3 نمرې راولوېدل. اقتصاد پوهانو وړاندوینه کړې وه چې د جاپان اقتصاد به وده وکړي خو برعکس د کورنیو اجناسو تولید رالوېدلی دی. د ژمنې سره سم سپورتي رپورټ ته راځو. په کابل کې د محصل نړیواله ورځ د فوتسال لوبو په ترسره کولو سره ونمازل شوه او د 19 کلنو د کرکټ لوبډله چې په کویټ کې د آسیا د پریمیر لیګ سیالیو اتلولي وګټله نن هیواد ته راستنه شوه. کو د ورزشي خبرونو په لړ کې پیل کوو. په کابل کې د فوتسال د سیالیو په هکله نن په کابل کې د فوتسال لوبې د محصل د نړیوالې ورځې د لمانځلو په هدف پیل شوې. دغه سیالۍ د 8 لوبډلو ترمنځ پیل شوي چې تر 5 ورځو پورې به دوام وکړي او د فوټبال فدراسیون وایي چې دغه سیالۍ د فوتسال لوبې د پرمختګ په هدف پیل شوي تر څو وکولی شي دغه سیالیو په پای کې غوره لوبغاړي پیدا کاندي. آکادمی علمی شهر کابل محصلین عزیز 8 ټیمونه چې پکې محصلین دي له انسټیټیوټ او پانتونونو څخه کوښښ کوو چې دا سیالۍ هر کال ترسره کړو. سږ کال دا سیالۍ د تحصیل تهذیب او ورزش په نوم ترسره کیږي. تورنمنت محصل با شعار تهذیب ورزش برگزار میشه. په ورته وخت کې لوبغاړي هم له دغه سیالیو زیات خوشحاله دي او وایي چې باید ورته ښې ورزشي زمینې برابر شي تر څو وکولی شي دغه لوبې ته لا نور هم پرمختګ ورکړي. دا لوبې چې دي دا ډېرې ګټورې دي ځوانانو ته له دې خاطره چې ځوانان کولی شي د موادو مخدر نه مثلا جلوګیري وکړي او فوټبال ته مخ راوړي او دا ډېر ښه ده او ضروري ده په ترڅو چې ځوانان نور هم پرمختګ وکړي. وروسته له هغې چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې وکولی شول د پاکستان الف لوبډلې ته ماتې ورکړي. دغه بریا په کابل او نورو ولایتونو کې زیات شمېر افغانان خوشحاله کړي دي او وایي چې هیله مند دي په راتلونکي کې هم د افغانستان د کرکټ لوبډله دغسې بریاوې ولري او ترڅنګ د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ لوبډلې د آسیا پریمیر لیګ سیالیو کې له بریا وروسته نن کابل ته راستنه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 19 کلنو لوبډلې وکولی شول 15 لوبې په دغه سیالیو کې وګټي او د اتلولۍ کپ هم ترلاسه کړي. زمونږ تیارانې ډېر زیاتې روانې دي ورلډ کپ لپاره او زمونږ هدف هم دا چې موږ سوپر 8 ته په ورلډ کپ کې لاړ شو. او د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې چې د سویلي اسیا هیوادونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې ګډون کړی دی کوم بریا یې ترلاسه کړې نه ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د نجونو لوبډلې ونه شو کړی چې په دغه سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. ګرانو لیدونکو د همدې رپورټ په خپرېدو د اشنا تلویزیون خپرونه په همدې سره پای ته رسېږي. د اشنا راډیو خپرونې اوس اورېدی شئ دري او پښتو دواړه په یوه پروګرام کې. زموږ د اشنا تلویزیون د ویب پاڼې لیدل هم مه هېروئ. شپې ورځ مو په خیر. الله مو مل.